د هند ګلابي ښار جیپور. د هند ګلابي ښار جیپور. جیپور ښار د هند ګلابي مثلث درهمه څوکه ده چې د دې مثلث دوه نورې څوکې یې یوه ډیلي او بله د آګرې ښار دی. جیپور د هند ډیر ښکلی او زړه وړونکی ښار دی. جیپور د هند راجستان ایالت مرکز دی چې له نوي ډیلي نه د اورګاډي یا د موټر په تګ 15 ساعته واټن لري. جیپور د ګلابي ښار لقب ترلاسه کړی دی ځکه چې د دې ښار ښکلي ماڼۍ د دې لرغونې ګمبزې د پیکه ګلاب رنګ لري او د اصل ګلاب په څیر ځلیږي. د دې لرغونې ښار څخه یو لوی او قوي دیوال چارچاپیره دی، ان تر دې چې نن ورځ د یوې شتمنې او د ځواکمنې واکدارې نندارې وړاندې کوي. بریتو سړی یې ځلانده پټکې په سر کړی. دا ښار د نن څخه 250 کاله وړاندې جوړ شوی. د دې ښار لغوي معنا د بری ښار دی چې له نوي ډیلي نه 270 کیلومتره واټن لري. د پیړیو په اوږدو کې راجستان په هندي قصو کې د وطن پالنې ځای لري. جیپور د سیلانیانو لپاره د ښه وخت تیرولو ځای دی. د دې ښار د لرغونې ودانیو څخه د هغه تاریخي شالید څرګندېږي. د جیپور ښار د تیرو شویو پاچاهانو ماڼۍ اوس هم ښکلي چمنونه او باغونه لري. جیپور په 1922 عیسوي کال کې د دوهم سوای جی سنګ په واسطه جوړ شوی چې په خپل وخت کې لومړنی پلان سره سم جوړ شوی. مهمارانو د لرغونې معمارۍ انځور په دې ښار کې کارولی دی. په هغه وخت کې ښار د یو بنګالي مهندس په واسطه نیلي رنګ شوی و. دا ښار په 6 برخو ویشل شوی چې د 6 برخې یې د سړکونو په واسطه سره جلا کیږي. په 4 لارو کې لوی بازارونه آباد شوي دي. ګمبزو او سترو کلاګانو ګلابي رنګ کول او د ښار د ګلابي کولو امر په کال 1819 میلادي کال کې د مهاراجا رام سنگ لخوا ورکړی شو. د دې ښار لویه تاریخي بڼه د ښار د مخ لویه ماڼۍ ده چې په ښکلي طرز میناتورۍ او کندنکاري پرې شوې ده. دا ماڼۍ مرمري ګلابي رنګ ستنې لري چې په رنګینه تیږو ښکلې شوي دي. د ماڼۍ د ورننوتلو د دروازې په خوله چې د مرمرې پیلانو یا آتیانو مجسمې دي د پیرهدارانو په څیر ولاړې دي. د دې ماڼۍ په داخل کې د راجستان د خلکو رنګارنګ یو کلیکسیون ساتل شوی دی. بله برخه کې یو میوزیم دی چې د راجپوتو یعنی د راجستاني شاهزادګانو د وسلو یو په زړه پورې کلیکسیون پکې راغونډ شوی دی. په دې ماڼۍ کې د جنتر منتر په نوم د ستورو پیژندونکو یوه دستخانه هم شتون لري چې د هند د مخکینیو پیړیو د نجوم د علم یو شاهکار دی. په ماڼۍ کې د رانیوال په نوم یو دربار دی چې د پیغلو لپاره په اوړي کې د آرام کولو د ځای په څیر جوړ شوی دی. د جیپور ښار د رامباغ ماڼۍ پخوانی شاهي استوګنځای دی چې اوس یو هوټل ترې جوړ شوی دی. دا ماڼۍ په ښایسته ډول ښکلی شوې. د جیپور څخه 11 کیلومتره وړاندې په لویه لاره باندې د امیر په نوم لویه چوڼۍ پرته ده. دا چوڼۍ د جنگ په وخت کې د طاقت سمبول او د جیپور ایالت پخوانی پایتخت و. د جیپور جوړ شوی درانه لوښي او ښکلي کاڼي ډیر اخیستونکي لري چې په جوهري بازار یې د پلورلو اصلي بازار دی. همداراز دلته د سپینو زرو بازوبندونه او د غاړې هارونه خرڅېږي. یو سیلانی کولی شي چې د ګرځندو دودیز مرکز ته چې په اصلي کوڅو کې واقع دی لاړ شي او هر څه ځان ته واخلي. د میرمنو او د انجونو لپاره د چرمو نه ډکې لمنې چې د حجاب په شان دي د انجونو ښکلا نور هم زیاتوي. د انجونو په تندي باندې لوی لوی ټیکونه زړیږي خو لا هغه دروند ټیک په سینه پروت وي. د سپینو او د سرو زرو درانه بنګړي ښکلي غوږولۍ په غوږونو او لاسبند او بنګړي مړوندونه ښکلي کوي. دلته هم لکه د افغانستان میرمنې ښځې خپل مخونه د ښکلو څادرونو په پلو پټوي. د راجستان هوایي دهلیز چې کوریډور نومیږي د آګرې، احمدآباد او اورنګ آباد
ممبئی، ډیلی، جودپور او دیاپور سره مستقیم هوایي ارتباط لري. جیپور ښار په هند کې د ګرځندیانو او د سیلانیانو د نورو مرکزونو سره د اورګاډي او سړکونو په واسطه وصل کیږي. د هند ګلابي ښار جیپور په دې حق له معلومات تاسو ته هریندر کمار سواتی وړاندې کړو.